الله جل شانه را سغواړي د مسکین حق ورک ستا سره په همسایتوب باندې په کلی کې په وطن کې چې کم خلک دي د غریب د ناداره د فقیر دې خبر واخله داسې مه جوړېږي لکه حیوان هغه یوازې د خپل ځان فکر کوي حیوان دا یوازې د ځان فکر کوي چې کوم ځای کې اخور پیدا کوي په اخور باندې دریږي خوراک کوي خپل ځان پوره کوي بس نه مسلمان انسان بیا مسلمان هغه به د خپلې خولې مړی دا د خپل ځان نه سپموي خو بل ته به ورکوي اول به خپله روژه نه ماتوي اول به خپله افطاري نه کوي اول به د بل روژه ماتې برابروي بیا به د ځان غم خوري والمسکین د مسکین خیال وساته حدیث شریف کې راځي وایي په قیامت کې به الله جل شانه یو څوک راوغواړي هغه ته به الله پاک ووایي دا خپل ځان ته به حاضر کړي بنده الله جل شانه به ورته ووایي چې په دنیا کې ما تا ته دا نعمت درکړی و دا نعمت تا څه وکړله هغه به ورته ووایي چې الله ما خو دا وکړل الله جل شانه به ورته ګیله وکړي وایي زه په دنیا کې مریض وم الله پاک به ورته ووایي زه مریض وم تا زما پوښتنه ولې نه کول زه فقیر وم ناداره وم څه مې نه درلودله تا زما سره کومک ولې نه کوئ د بنده به ورته ووایي چې الله ته خو رب یې رب الارباب یې ته خو خالق او مالک یې ته خو مریضي نه لرې یا الله ته خو لوږه نه لرې ته خو فقر نه لرې ما څنګه ستا سره کومک کړی وای الله جل شانه به ورته وایي چې زما پلان بنده او پلان بنده زما بندگان دا وږي وه دا مریضان وه که تا زما د بنده پوښتنه کړې وای زما د بنده سره دې کومک کړی وای هلته به تا زه پیدا کړی وای یعنې زما رحمت به هلته وای زه به راضي سره وای د مسکین خیال وساته د مسکین فکر وکړه د مسکین غم وخوره همدردی مسلمان کې به همدردی وي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه الله جل شانه د صحابه کرام صفت بیانوي صحابه کرام چطور مردم است الله جل شانه در قرآن صفت صحابه میکنه این مردم یک صفت داره خود گرسنه و تشنه میمانه و اینمی چیز که در خانه داره او را به دیگر کس پیش میکنه مشکل نیست ما 1 ساعت و 2 ساعت دیگر هم انتظار میکنیم تمام روز روزه گرفتیم 1 ساعت دیگر هم روزه میگیریم مشکل نداره ولی دیگر مسلمان باید سیر شود این میرا اخلاق صحابه گفته میشه الخو مشکلی ما و شما چی هست که ما هم در اینمی فکر هستیم که خود را پرا کنیم دیگر را بمانی گرسناست تشناست میمره که ما پرا شویم شما هم در این فکر هستی که ما پرا شویم دیگر هم در این فکر هست که ما پرا شویم نتیجه ای شد که مردم در میان خود دست و گریبان شد یک زمانه بود که در میان مردم یه نمی جذبه نبود در میان مردم یه نمی جذبه بود که دیگر پرا شوه مرا بمانی دیگر پرا شوه حق دیگر مسلمان ضایع نشوه دیگر گرسنه نمانه دیگر تشنه نمانه ما خیر هستیم در اونمو زمانه از در میان مردم الفت و محبت با یک دیگر تعاون بود حال که در میان مردم تمام با یک دیگر دست و گریبان است این همی مسئله است ما در فکر خود هستیم شما در فکر خود هستیم اینجا الله تعالی امر میکنه والمساکین و آتی ذا القربا حقا و آت المساکین حقا این همی حق مسکین است شما که به خانه خود پیاز میاری 1 کیلو میگیری 1.5 کیلو بگیری مشکل نیست اینجا یک غلطی است که ما نشاندهی میکنیم بعض مردم این همی فکر میکنه که ما همراه مسکین چطور تعاون کنیم ما خو نداریم ما خو تو طاقت نداریم ضروری نیست که شما بری در خانه مسکین 1 کانتینر خالی کنی نه شما که رفتی به بازار پیاز میگیری
1 کیلو میگیری 1.5 کیلو بگیری 1 کیلو را به خانه خود بیاری 2 دانه پیاز را به خانه کی روان کنی مسکین روان 2 دانه پیاز شما که اینمی کار همراه کدام ذات میکنی و نمو ذات شما را میبینه در حدیث شریف میآید که شما بردم خود را از جهنم آزاد کنی انقذ من النار انقذ من النار ولو بشق تمره خود را از جهنم آزاد کنی اگرچه پورا خورما نداری پورا کجور نداری نصف کجور بیتی خود را از جهنم آزاد کنی نیم کجور بیتی نیم ضروری نیست که خامخا کانتینر خالی کنی به خانه خود گوش میاری در خانه خود شوربا پخته کردی کمی آب زیاد کنی کمی شوربا یک کاسه به یک دیگر همسایم روان کنی به یک مسکین روان کنی پیش روی خانه شما کدام موچین است چی میگوی ورا موچی گفت ورا روان کنی یک چیز شما که در خانه میخوری سیر میشی او کجا میخوره روان کنی وآت ذا القربى حقه والمساكين حق مسكين ادا کنی فکر مسکین کنی در حدیث شریف است ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء شما بر مخلوق رحم کنی یا من في السماء در اونمو ذات که در تمام کائنات رب کائنات است او بر شما رحم میکنی